بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په غیر پارامتریک SIV ازمایښتونو په لړۍ کې څلورم ډول ټیسټ چې په نامه د ویلکاکسن ساینډ رانک ټیسټ دی د SPSS له لارې غواړو مطالعه کړو چې تحلیل یې څرنګه دی او څرنګه تشریح کیږي. ویلکاکسن ساینډ رانک ټیسټ عیني لکه ساینډ ټیسټ، فرق د دې او د هغه په منځ کې یو شی دی چې په ویلکاکسن کې کوم فرقونه چې د په ابزرویشنز کې راتلل چې موږ به د علامو په ذریعه جدا کوله، منفي مثبت او یا به ټای راتلله، نو هلته یې فقط دغه زاویه او جهت یې درښوي چې پر کوم لوري مثبت دي منفي دي، دا به موږ معلوموي. دلته هغه موثریت یې هم ورسره یو ځای کړي، هغه سایز یې هم ورسره یې شي کړي، د دې علامو هم په نظر کې ساتي. د نوموړي ټیسټ یو برخه دا ده چې ډاټا باید نن پارامتریک وي، معنا نارملی ډسټریبیوټډ ونه اوسي. دویمه خبره دا ده چې باید یا پیر جوړیزه ډاټا وي یا میچ نمونه راټوله سوي وي، ولې چې خپلواکه باید ونه اوسي. دغه خاص ازمشنز یا فرضي دي چې په نظر کې وساتل شي. نو د دې لپاره موږ یو مثال ورو پراکټیکلی چې هغه مثال موږ په کار اچوو چې دلته تر دې سلایډونو ځکه تېرېږم تاسې یې صرف یو یاداشت ونیسئ. د دې ځای مثال څخه تاسو فرق راایستلی سي. اني لکه ساین ټیسټ چې موږ ولوستی، دلته هم موږ غواړو معلوم کړو چې آیا صفري پر ځای زموږ دا ده چې دوه برانډ راکول سوي دي، هغوی ته درجې ورکول سوي دي، 0 درجه چې هیڅ پریفرنس نه لري، او 100% معنا موست زیاتلی هغه څه کوي خوشکي یا کوالټي یې سمه بولي. برانډ A دی او برانډ B دی، یو قسم سامپل راپورته سوی دی، د دواړو څخه مختلف یو پلا د برانډ A پوښتنې دي، بیا د برانډ B ده. نو 14 پیرز د دې ټول راټول سوي دي، هر یو څه پوښتنې سوي دي، ځوابونه یې ورکړي دي. موږ نل هایپوتیسس چې دی موږ غواړو معلوم کړو چې آیا د برانډ A او د برانډ B کې چې دوی ځوابونه ورکړي دي دا د یو بل سره هیڅ توپیر نه لري، ځوابونه غیر متنافره دي، ډیفرنس نشته پکښې کې. او که چیرې ریلیشن وي، ډیفرنس پکښې موجود وي، نو هغه بیا موږ په هغه حالت کې وایو چې سیګنیفیکنس ویلیو کوچنۍ یا مساوي ده کریټیکل ویلیو سره وي چې 0.05% تشکیلوي. د دې د سوال د حل لپاره موږ غواړو چې اول ځل مهم دا دی چې دواړه برانډ قیمتونه لیکو، ډیفرنس راباسو چې A ماینس B به کېږي په ترتیب سره لکه 3 ماینس 1 50 22 40 ماینس 2 10 15 او 8 ماینس 8 50 0 چې ټای. د دې وروسته به ابسولوټ ډیفرنس راباسي چې هر علامه په دې ځای کې منفي وي، هغه به بیرته مثبت کېږي، لکه منفي 15 منفي 1 او منفي لاس په دې ترتیب سره تر پایه پورې ځي. په ابسولوټ ډیفرنس کې موږ ګورو، چونکې دا مینول موږ غواړو چې معلوم کو، د ابسولوټ ډیفرنس کې تاسې وګورئ 2 لاندې 2 4 لاندې 4 دا یو شکل کې راغلي دي. د دې وروسته موږ باید رانک ورکړو، چونکې په دې کې درجه شته. دې طرف ته چې تاسې راځئ تر ټولو چې هغه عدد یې کوچنی وي هغه ته نمبر ورکوئ. یو مثلا یو دلته راغلی دی، ابسولوټ علامه یې څه سوې ده، نو دا مو اوله درجه کوي. وروسته تر هغه مو دا 2 ولیکئ، دې ته مو بیا 3، دې ته 4، دا 5، بیا 5 در هغه وروسته دی 6، د 5 وروسته بل قیمت 7 دی، 7 مو ورته ولیکل چونکې 6 نشته. په دې ترتیب سره ټوله موږ چې شکل درجه بندي کړله. د درجه بندي وروسته راځو دې ځای کې، چونکې دلته 2 وارې راغلی دي، 4 هم عیني شان، نو هغه به څه وکړي، تاسې د دوی هغه غواړو چې درجه بندي د ټای سره جوړه کړو. مثلا 1 لیکو، او چونکې دا 2 وارې راغلی دي، نو موږ 2.5 یو کوو، 2.5 بل کوو چې دا یو سره تقسیم شي پر دواړو. عیني شکل کې چونکې 3 نشته، 4 دي، نو 4 هم په عیني دستور سره څه کوو، 4.5 یو طرف ته او 4.5 دې طرف ته، باقي 15 12 10 11 1 9 دا ټول را انتقالوي دې طرف ته. د دې نه وروسته علامې په نظر کې نیول کېږي. 14 مثبت علامه ده، مثبت طرف ته راسته کونج کې چې دی منفي علامې دي، او چې ټای دی هغه ځای پر ځای پر ایښته کوو، باسو یې. نو دلته راځو دا مثبت ټوله ولیکل شوله، چونکې دا ټای راغلی دی، نقطه یې ږدو، ایس د لیست څخه باسو. دا چونکې په دې ځای کې ډیفرنس کې منفي 5 چې موږ ابسولوټ نیولی و، دا د
دا بل طرف ته منفي علامې خواته بیایاست چې موږ معلوم کړو مثبت څومره ساينز لري او منفي څومره علامې پکښې کې دي. بالاخره تر پایه پورې ځي بیا دغه منفي دي، منفي نه منفي 2.5 چې دلته چونکې منفي 2 و موږ خو ټای اندازه پیدا کړه د هغه وه نو منفي 2.5 دي. ولې چونکې یو ایسته سو د لیست نه زموږ ټوله سامپل څونه سو د 16 څخه 15 ته راغلی او په دې کې زموږ پلس ساينز 101.5 او منفي ساينز 19.5 راوتلی دي. ویلکاکسن ساين رانک ټیسټ خپل یو ټیبل هم لري چې د ویلکاکسن ساين رانک کریټیکل ټیبل په نامه هم یادیږي، کولی شئ تاسې د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. دلته په دې ځای کې موږ 19 مطلقه قیمت چې ونیسئ ابسولوټ ویلیو یې 19.5 راختلی دي. که چیرې تاسو ټیبل ته ولاړ سئ چې تاسو ته به اوس پر سکرین ښکاره سي په ټیبل کې د ویلکاکسن په 15% لیول اف سیګنیفیکنس کې اورې ټیبل ویلیو 25 ده، نو موږ وایو چې 19.5 تر ټیبل تر ویلیو کوچنی ده، نو پر بنیاد د دې موږ وایو چې زموږ صفري پر ځای ردیږي او وایو چې د دې دواړو دپاره چې کوم یو سامپل انتخاب ورکړی دی د خوشوالي د خاطره د کیفیت هغه فرق کوي، شاید یوه کوالټي تر بل شي بهتره وي. نو پر دې بنیاد باندې د میډیان چې میډیان 0 دی د دې د ردولو لپاره موږ د دې تخنیک څخه کار اخلو او یا غواړو معلوم کړو چې دوه پروډکټ په یو تخنیک کې قابل استعمال لري او که نه لري، هغه غواړو څوک پکښې کې آیا سره یو شانتې ځوابونه ورکول سوي دي او که یا توپیر پکښې کې دي د ویلکاکسن له لارې پیدا کېږي. په SPSS کې یو مثال مثلا موږ لرو یو 3 پروډکټ دي، یو فیملی کار دی که چیرې دلته تاسو راسئ، یو فیملی کار دی، یو ینګسټر کار دی، یو انوایرنمنټلی فرندلی کار دی. نو د دې موټرانو لپاره درجه ورکړې ده چې 0 یې ایکسټریملی ان اټراکټیو، 100 یې ایکسټریملی اټراکټیو دی. یو سامپل پورته سوی دی د دروي موټرانو په تعلق باندې د دې څخه د جذب درجه اخیستل سوې ده د دوی د خوښي چې مطابق دغه اعلان ورکړي کوم یو زیات اټراکټیو دی. نو د دې لپاره زه غواړم معلوم کړم چې آیا اډ 1 او اډ 2 میډین یې 0 دی، یعنی 0 فرضیه د دې چې د ډیفرنس یو بل سره نه لري. نو پر دې بنیاد باندې موږ راځو انالایز مینو ته، دوی تګلارې لرو. په نن پارامتریک ټیسټ کې یو د ریلیټډ سامپلز له لارې چې اوټومیټیک شکل دی، بل د لیګسي ډایلوګ له لارې. په لیګسي ډایلوګ کې اول 2 ریلیټډ سامپلز کلیک کوئ، په دې ځای کې تاسې اډ د دوهم اډ 2 چې دی د ینګسټر کار ورکړي، بیا اول ورکوي په دې ځای کې نورې علامې ایسته کړئ، ویلکاکسن انتخاب کړئ، ایگزیکټ ته راسئ، دلته ایگزیکټ ورکړئ چې پر ټیسټ 5 منټس راسي درته اوکې وهئ. بعضو کې دا شی نه وي، بعضو کې شته چې سافټویر اوریجنلی دا او دا مارجنل هوموجینټي فعاله وي، چې نه بیا دا کار نه کوي. اوکې ورباندې وهئ، نو تاسو ته ډایرکټلی ټیسټ ښکاره کوي. دلته که چیرې تاسې وګورئ نیګیټیو رانکس، پازیټیو رانکس، ټایز درې سره ښکاره کړي دي. نیګیټیو موږ 12 دي او پازیټیو 150 دي او ټایز چې دي 0 دي، نسته هیڅ ټایز وجود نه لري. دغه د نیګیټیو دپاره وایي چې فیملي موټر چې دی هغه تر ینګسټر موټران چې دي کوچنی دي، او دویم وایي فیملي کار چې دی هغه مور یا ډېر ښه دی نظر ور ینګسټر کار ته. دریم چې دی هغه سره مساوي دي، دواړه انډیفرنټ دي. لکه نو چونکې دلته موږ ګورو چې د سټاټسټیکس ایگزیکټ 1 ټیل ټیسټ او 2 ټیل دواړه راوتلي دي. که چې موږ ټیبل درته ښکاره کوو چې هم 1 ټیل ټیسټ لري هم 2 ټیل په 0.05 کې، په 2 ټیل کې 0.001 دی او په 1 ټیل کې 0.000 بټ ناٹ 0. تقریبا دواړه ویلیوګانې موږ وایو چې تر 0.05 کم دي، نو موږ وایو زموږ صفري فرضیه ردیږي او موږ وایو چې چونکې دلته ریټ لوړ دی 150 دی، نو موږ وایو چې هغه فیملی موټران چې دي نظر و ینګسټر موټران ته ډېر زیات اټراکټیو دي، کوم سامپلو چې جوابونه ورکړي دي. بل تخنیک د نن پارامتریک ټیسټ ریلیټډ سامپل څخه دی چې په دې ځای کې تاسې راځئ فیلډ ته، فیملی موټر او ینګسټر موټر راسته طرف ته بیایاست،
سیټینګز ته راځئ کسټمایز ټیسټ وهئ په دې ځای کې تاسې ویلکاکسن میچډ پیر ساینډ رانک ټیسټ چې 2 سامپل یې پورته کړي اپلای کوئ رن ورباندې وهئ نو تاسو ته به هم په عیني شکل سره اتوماتیکلی یو ټیبل درته راخلاص کړي او یو چارټ به وي داسې جوړ دلته درته وایي 0.001 په 0.05 کې نوموړی میډیان چې دی موږ څه کوو د ډیفرنس اف میډیان ریجیکټ کوو یې معنا دا ده چې فیملی موټر چونکې درجه یې دلته ښکاره کړه درته 150 نو فیملی کار موټران ډېر زیات اټراکټیو دي نظر و ینګ سټار کار ده که ډبل کلیک ورباندې ووهئ تاسو ته بله صفحه لکه د پخوا په شان راخلاصوي دا خړ رنګ چې ښکاره کوي دا پازیټیو ډیفرنسز دي او دا شین رنګ چې ښکاره کوي هغه نیګیټیو ډیفرنسز دي ټایز نشته پکښې کې 18 نمونې ټوله وه ټیسټ سټاټسټیکس یې 12 درجه ده او د ټو سایډ ټیسټ درجه یې څومره ختلې 0.001 دی چې دا کوچنی دی تر 0.05 ځکه وایي صفر پر ځای ردیږي او فیملی موټران تر نورو ډېر اټراکټیو دي